سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. هندي رسنۍ د خپل هیواد د استخباراتي سرچینو په قول وایي په کابل کې د شنبې د ورځې په برید کې چې د سکانو پر یوې ګوردوارۍ وشو پاکستان لاس لري څو د هند او افغانستان د نږدې کېدونکو اړیکو مخه ډب کړي. د ملي مقاومت جبهې ځواکونو په کابل کې 2 تنه طالبان ووژل. د مقاومت د جبهې ځواکونو په کابل کې 2 تنه وسلوال طالبان له مخکې څخه پلان شوي برید کې ووژل. سرچینې زیاتوي چې د دوشنبې په ورځ د جون په 20 د ملي مقاومت جبهې ځواکونو په کابل کې د یو پلان شوي برید په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان او یو ساتونکی وژل. د مقاومت جبهې ځواکونو د طالبانو پر قومندان د خپل برید یوه ویډیو هم ثبت کړې ده. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کابل په ځینو سیمو کې د کور په کور دوهم عملیات پیل کړي چې د کابل یو شمېر اوسېدونکي یې د بېلابېلو تورونو په تور نیولي دي. پاکستاني الوتکو پر طالبانو هوایي برید کړی. د صبح کابل ورځپاڼې ته سرچینې تاییدوي چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د طالبانو یو سرحدي لیوه د پاکستاني بي پیلوټ الوتکې لخوا په نښه شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستاني بي پیلوټ الوتکو پرون له غرمې وروسته په ګردیز کې د طالبانو پر سرحدي لیوه بمبار کړی دی. که څه هم دې پیښې لامل او انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې د وسایلو څو ډیپوګانې ویجاړې شوي او تر 70 زیات کسان وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني پوځ د طالبانو د واکمنۍ له رانسکورېدو وروسته پر یو سرحدي لیوه بمباري کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې کله چې پاکستاني جټ الوتکو پر خوست بمبارۍ وکړې نو د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب پاکستان ته ګواښ وکړ که بیا پر افغان خاوره برید وکړي غاښ ماتونکی ځواب به ورکړل شي. د نجونو د زده کړو مخالفت ملګرو ملتونو پر 2 طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو پر 2 چارواکو له دې کبله د بهرنیو سفرونو بندیز ولګاوه چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. په دې طالب چارواکو کې یو د دوی د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقي حقانی او بل د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نورو هغو طالب مشرانو د سفرونو په اړه چې مخکې منع شوي وو خو بیا موقتي اجازه ورکړل شوه د 3 نورو میاشتو لپاره ورته اجازه تمدید کړه. د شنونکو په باور ملګري ملتونو په دې توګه طالبانو ته د نړیوالو او خپل ملت د اساسي غوښتنو د پوره کولو او اصلاح لپاره یو بل لنډ مهال فرصت ورکړی. طالبانو د یادې کمیټې د پریکړې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو له واکمنېدو سره 2 میلیونونه افغانان نجونې له 6م ټولګي څخه د ښوونځیو د پورته ټولګیو له زده کړو منع کړي او هم یې په پوهنتوني زده کړو کې داسې سخت دریځه قیودات لګولي چې ډېرو ښځینه او ان نارینه محصلینو پوهنتونونه ورپرېښي. عمران خان وایي د پاکستان رهبران له 40 کالو راهیسې څه چې امریکا وایي هماغه کوي. وایي امریکا زما واکمنۍ وګواښله او که زه په څوکۍ کې ټینګ پاتې شوی وای ناوړه پایلې به یې لرلې وای. د بخښنې نړیوال سازمان په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو ځورولو ته په اشارې ویلي چې باید د دغو کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یاد سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې افغان کډوال په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، مالیزیا او ترکیه کې د نړیوالو قوانینو په اساس له خپلو حقونو څخه برخمن نه دي. سرچینه کاږي چې په یادو هیوادونو کې میشت افغان کډوال وحشت، تاوتریخوالی، بد چلند او ایستلو له ګواښ سره هم مخامخ دي. هغوی له تبعیض سره مخ دي او لومړنیو خدماتو لکه زده کړه، کار، هویت او د مسافرۍ اسنادو ته د لاسرسي لپاره مبارزه کوي. تر ټولو بده دا چې په خپل سر نیونې، مجازات او اجباري اخراج سره مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی دی چې هیوادونه باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د کډوالو او بېځایه شوو وګړو د ژوند، کار او نورو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي په آزاد بازار کې $1 215 روپۍ ته ورسید. پاکستاني روپۍ نن د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره ولوېده چې د دغه هیواد حکومت یې 6 میاشتې وروسته اټکل کړی و. د پاکستان ARY ټلویزیون وایي دا وخت په آزاد بازار کې له $1 څخه 215 روپۍ جوړیږي او د دې ترڅنګ نن د $1 روپۍ بین البانکي نرخ هم 212 کلدارو ته ورسید. د پاکستان حکومت او اقتصاد پوهانو اټکل کړی و چې له IMF څخه د پورونو په ترلاسه کولو سره به یې کرنسي ثبات ومومي او که ډیر بد حالت هم ورباندې راشي د روان میلادي کال د ډسمبر تر پایه ایله د $1 پر وړاندې 214 ته ورسیږي.
خو د کلدارې د سقوط د مخنیوي بندونه سست شول او 215 ته ورسېده. ای آر وای ټلویزیون وایي چې یوازې نن د ډالر روپۍ په قیمت 2 روپۍ او 3 پیسې فرق راغلی دی. افغان اقتصاد بو سید مسعود وایي د پاکستان استخباراتي ادارې یا ایس آی څو ځلې له دغه ډول بحرانونو څخه د خپل هیواد په راوتلو کې رول لوبولی دی او ښایي بیا هم د خپل هیواد د اقتصاد د دیوالیا کېدو مخه ونیسي. متقي وایي ټول افغانان حق لري چې آزاد او د عزت ژوند وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي هیواد ته د ځینو راستانه شوو افغان شخصیتونو سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې امیر خان متقي په دې لیدنه کې ویلي د خوښۍ ځای دی چې په هیواد کې د افغانانو د خپل اختیار درلودونکي خدمت دی او هر څوک حق لري چې آزاد او د عزت ژوند وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې ده چې اوس د دې وخت دی چې ټول افغانان د نظام او د هیواد جوړولو لپاره لاسونه سره ورکړي. امیر خان متقي ویلي د اسلامي امارت مشرتابه تماس کمیسیون ته هدایت کړی چې هیواد ته د راغوښتونکو کسانو امنیت ته پاملرنه وکړي او خپلې ژمنې ورسره عملي کړي. زیلینسکي وایي اروپایي ټولنې سره د اوکراین د غړیتوب په غبرګون کې ښایي روسیه پر دغه هیواد بریدونه ډیر کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي روسیه به راتلونکو ورځو کې پر اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړي ځکه په خبره یې کیف وړاندیز کړی چې له اروپایي ټولنې سره یوځای شي. تمه کېږي اروپایي ټولنه د روانې اونۍ تر پایه پریکړه وکړي چې آیا اوکراین ته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره د نوماندۍ حیثیت ورکړي که نه. د دې بهیر بشپړېدل به ښایي کلونه وخت واخلي. ورته مهال زیلینسکي خبرداری ورکړی چې په دې اړه پریکړه ښایي د روسیې د بریدونو د ډیرېدو لامل شي. بي بي سي انګلیسي د اوکراین ولسمشر په حواله لیکلي چې نوموړی او سلاکاران یې د روسیې له زیاتو خصمانه فعالیتونو تمه لري خو اوکراینیانو ته یې ډاډ ورکړی چې ځواکونه یې د هر برید مقابلې ته چمتو دي. زیلینسکي غواړي اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو موخه تعقیب کړي. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.